زه خو د عمران خان سره ولاړ یم د تاسو سره ولاړ یم او دا خبرې به اوس وروستو کوو به چې ستا دا پارټي ده او ستا دا پارټي ده او چې الیکشن راشي کتی به شي به یو بل سره سیټونو جنګ کوو به خو چې الیکشن نه وي او یو بل لخپې کټ کوو دې نه غټ نقصان د پښتون قوم نشته پښتون غټ پردې شو لس مرلې ځمکې باندې خپل رور مړ کړي تربور یو بل تربور نشي برداشت کولی مونځونه پنځه وخته کوو خو اسلام مونږ نه لرې شوی دی ځان به ټیک کوو زموږ پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم چې کومې لارې مونږ ته ښولې دي هغې لارو باندې ګرځو به انشاءالله کامیابي مونږ له لرې نه ده مونږ نه غلاګانې هم شوي دي مونږ نه ځوانان هم بوتلي دي مونږ سره کونډې مونږ سره هر څه شته خو چې کوم شی مونږ سره کمي نشته هغه د غیرت الحمدلله په دې قوم کې چې څومره غیرت دی بل چېرته به ماني کتلې ما دنیا لیدلې ده د ځان دپاره یو کوشش وکړې چې دا نور غربتونه به خدای ختم کړي خو چې غیرت زموږ لاسه لاړ نه شي دا ډېر اوږد مزل دی دا په یو ورځ کې نه ختمېږي دلته داسې خلک دي چې داسې ورځې لیدلي دي داسې شپې لیدلي دي چې هغه موږ سوچ هم نشو کولی زه تجاویز بالکل نه ورکوم زه تش یو اعلان کوم زما لیډر دې وخت جیل کې دی بې ګناه دی زما خویندې میندې دې وخت جیلونو کې دي ټولې بې ګناه دي موږ کې داسې ښځې شته چې هغوی دې وخت خدای پاک مالداره کړي دي او بیا یې هسپتال ته نشي تللی زما دې وخت داسې خویندې دي پټې ناستې دي برقې والا پردې والا ښه زنانه دي او هغوی پلاران او وروڼه یې هسپتال نه وخړل او بوی کړل تاڼو ته زه یو خبره ضرور کولی شم ټول قوم سره ټول پښتون قوم سره مونږ چې کومې قربانۍ ورکړې دي مونږ له چا د هغې ګولډ میډل نه دی راکړی نه چا مونږ له شاباشي راکړې ده مونږ ته به یو نوې دنیا له یو نوې ژوند له سوچ کولی که وطن له امن غواړو پاکستان له امن غواړو پښتنو له امن غواړو مونږ به خپلې لارې بدلو به ما نه مخکې اوس یو ورور خبره وکړه چې پښتون کې غلا نه دی موږ کې چا مړې نه شو کولی خپل دننه چې کوم غل دی هغه به ختموو